زموږ د پښتو ژبې ټولګی دویم درس. سلام زده کوونکو، څنګه یاست؟ مننه ښوونکې، موږ ښه یو. ښه، ډېر ښه. څوک کولی شي چې ماته ووایي چې تیر شوی درس مو د څه په اړه و؟ آیا ته ویلی شې زبیره؟ هو ښوونکې، زموږ تیر شوی درس د پښتو الفبا وه. الف مد، الف، ب، پ، ت، ټ، ث، جیم، چ، ح، خ، څ، ز، دال، ډال، زال، ر، ړ، ز، ګ، ژ، سین، شین، خین، صاد، ضاد، طوې، زوې، عین، غین، ف، قاف، کاف، ګاف، لام، میم، نون، نور، واو، دوه سترګې ه، حمزه، ی. آفرین زبیر جانه، زبیر ته چکچکې ووهئ. ښه، نو اوس به خپل دویم درس ته راشو. زموږ دویم درس د پښتو د اصلي تورو په هکله دی. د پښتو اصلي توري 8 دي: ټ، ث، ز، ډال، ر، ګ، ښین او نور. او نور پاتې توري عربي او فارسي دي. ښه زده کوونکو، آیا تاسو پوه شوئ چې موږ په پښتو ژبه کې 8 اصلي توري لرو؟ ښه، ډېر ښه. نو اوس به ولولو چې یګانې په پښتو ژبه کې څو ډوله دي. موږ په پښتو ژبه کې 5 ډوله یګانې لرو: نرمه یې، اوږده یې، څرګنده یې، لکۍ والا یې او حمزه والا یې. نرمه یې لکه سړی، اوږده یې لکه مڼې، څرګنده یې لکه ملګري، لکۍ والا یې لکه نړۍ، حمزه والا یې لکه راځئ. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ دویم درس. سبا ته ښوونځي ته راشئ ترڅو دریم درس ولولو. ښه ورځ ولرئ. د خدای په امان.